اتلسو کلو تنکي زلمه او د شپېتو کلو بوډۍ باید په یو اتاق کې ولې یو شپه او یو ورځ باندې اوسېږي؟ د زنا لامل شته او که نشته؟ د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د نیپال په پیلاپونګ ښار کې یو داسې دود او رواج دی. دا چې یوه منطقه ده چې باید زلمی تر 13 کلو پورې ورسېږي، نو د یوې 80 کلنې بوډۍ سره باید په یوه شپه او یوه ورځ په اتاق کې اوسېږي. د نیپال دغه یو رواج دی چې کله یو هلک چې ځوان شي، زلمی شي او 13 کلو ته عمر ورسېږي، نو لومړی به د واده نه مخکې د یو بوډۍ سره، د 80 کلنې بوډۍ سره چې باید 80 کاله عمر وي، نه کم وي نه زیات وي. که کم وي خو هېڅ پروا نه کوي، خو باید زیات نه اوسېږي او د هغه سره یوه شپه او یوه ورځ په یو کمره کې تېره کړي. ځکه که د دوی دواړو ترمنځ وشول، هر څه وشول او که ونه شول، هغه د دوی خپله خوښه ده. دا رواج د نړۍ تر ټولو بدترینه رواج دی چې په نیپال کې ورته تیمیترا نامه باندې عبادت هم ویل کیږي، چې دا د دوی یو ډول عبادت هم دی او دوی ورته په ډېره غټه سترګه ګوري. دا د دوی د امتحان شپه ده چې چېرته کولی شي دغه زلمی د یو جنۍ سره څنګه عمر تېر کړي. که چېرته دغه شپه او دغه ورځ کې د دې بوډۍ ښځې سره ښه وضعیت یا ښه چلند وشو، نو کولی شي چې دا هلک د جنۍ سره واده وکړي. او که چېرته یې په یوه شپه او ورځ کې د یوه خبره هم منفي وشوه، نو نشي کولی چې تر 5 کلو پورې بیا هم د بلې جنۍ سره واده وکړي. دغه د نیپال یو ډېر تر بدترینه عادت یا تر ټولو بدترین رواج دی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.